هلو د وړو مورو یو 50 روټۍ که ماشوم له ورکړه یو 3 کولره شربت بس نه غنم پاتې घंटा نیم کې به ختم شي ښه और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है ډېره زیاته ګرمي ده یاره لونه هم رالل په سره دا غنم رانه دوړېږي او یم ورته یوازې د ګجرات هغه ابوطلحه پسې ځم هغې هسې په دې نه دي چې تاوان دی پکې 10 روپۍ به ورله ورکړم 2-3 ملګري ورسره نور دي په دې پټي به یې راپرېږدم 2-3 ورځو کې به یې اخوا دېخوا کي مونږ خو د مزدورۍ نه پاتې کړو اوس به څه کوو بړی او که نه لکه څه به کوو زه خو د پنجاب نه پاتې شو مونږه او دلته هم راته چا د لو نه وي او لکه د 400 د بزداز او ګجرات او بشخالي او که نه دا به څه کېږي داسې چل کوو هغه ایجاد راته رنګ کړو وي ما سره لږ غنم دي خو په پیسو کې راسره لږه گزاره وکړې نو زه وایم راځه مونږ خاص هم مړني یو دا لوبه ولوکو خوښه یې ده راځه که نه راځه ظالمه چې لکه مزدوري وشي داسې کار وکړه چې ته ورشه هلته هغه د نیکس سره چې کوم دی نو ټیکي خبره وکړه او مونږ زمونږ به لرونه راوړو ښه او باتور ورده ډورونه راوړې زه ورته مخه ټیکدار بسې دې زمانه داسې د ایران توره جوړه کړې ده دا زه به ورته داسې باتور ښکارم خو مړه راځئ خبره به وکړو که وی نه ریبو نو خو به تختو که نه السلام علیکم نیکا وعلیکم سلام په خیر ظالمه ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې بس الله دې د دې نه سیوا مه بدرنګوه خو خدمت راته وایه رنګ دې کړی خدمت دا دی که نه دا 10 جریبه پټې دی دا به راله په څو وریبې مړه د نورو نه خو ډېر ایلو خو ته به راله یو 50,000 روپۍ راکړي و د خدای مسلمانه 50,000 روپۍ د خدای مسلمانه په دې خو ما 80,000 روپۍ په غنمو باندې خرڅه کړې ده چې اوس 50,000 تاله درکړمه نه خیر دی که نه ګزاره کوم ما سره ملګري دی هغه هم خېټه ورغونته دي په لږو پیسو ګزاره نه کېږي خبرې ډېرې او سره یوه خبره درته کوم دماغ به راله نه خرابوې که 15,000 روپۍ باندې د کار کېږي او سلا دې پرې راځي خو راځه که نه راځي وروره ستا دا لاره او زما دا لاره یاره دا 15,000 هم صحیح دي د تشې ناستې نه د خان بیګار ښه دی خو زه ټیک ده په 15,000 بدلې وکړو خو مونږ له به روټۍ راکړې ښه روټۍ بدله په دې 50,000 روپو کې به تا نه زه روټۍ هم در کوم د خدای مسلمانه ته خو د 300 ځان نه به ټایم خورې نه خیر دی که نه دا چاټۍ چې ته نه دا خو په ټاکول هم غواړې خو لکه روټۍ به ته مونږ له راکړې زما هغه ملګري چې کوم دي هغه هم ماشاءالله زما به شان په خېټه مړې کوي داسې کار دی که نه چې 100 روپۍ بدله در کومه څه به ځان له چړه رالی د 50 او د 50 به روټۍ رالی لکه ګزاره کوې د خدای مسلمانانو صحت به دې لږ ښه شي یاره خبره خو دې ښه ده بس څه به ووایو اوس بل څه پکې نه کېږي ماښام ته به هم دله پټۍ غورځولي ښه بېغمه شه ته بېغمه شه مړه ساده کسان دي پوه شو به 15,000 روپۍ څوک لس جریبه پټۍ دغه کوي ساده کسان دي ومې رسول ډېر ښه استاده استاد څنګه شانه دا ټپې ډېرې مزېدارې دي هلو د وړو مورو یو 50 روټۍ که ماشوم له ورکړه یو 3 کولره شربت بس نه غنم پاتې घंटा نیم کې به ختم شي ښه ما خو هغه زمري نه دي راوستې ته بېغمه شه خارې زه څه دغه د اوبو په باندې ولاړې راځه شابه لو کوه او وی د ظلمونه پوره نشوه او د غنم لولا بدالی شامور راولما ډېر ښه استاده ګر دی ټول عمر به نارګر دی ځان مه دمه کوه مونږ خو دمه نه یو یا ښځې دا 3 घंटा روانه ده او زه خو وایم که هغه شربت او روټۍ دې چاله نه ورکړې که نه نو بس دا لوبه پرېږدو ښه زه درلم شربت دې راوغواړه ډوډۍ که نه م راځي خیر دی لکه ګرمي ده دی خو لیوني دي او زه خو ځان نه خرابوم باچا زه چې تختمه مونږ خو پکې نور نه یو زه خو ځم کله وایي 50 روټۍ راځي او کله وایي 15 جګه شربت راځي نه شربت راغی نه روټۍ ادې خو ځان له د ښځې نه دومره یارېږي او دا راولي زه خو ترې لاړم وې یا د خدای تعالی ظالمانه ودرېږې ځم چا ته پرېښودمه دا به د چا هغه پلار وکړي ښځې روټۍ مه رالېږه ښه ته یوازې مې تا له کړو نه در کومه تا باندې خفه کېږم بس ماشوم به هم په دې نور کې راځي صحیح ده بس مونږ درلي یو घंटा کې دا به د چا هغه پلار دا لونه وکړي ټیکهدار پوشه او کار پوشه دې خدای والو چې مونږ له دونه اردان کار راکړو ختم बाय बाय टाटा गुड बाय गया